هغه ځای چې ورته د امن منطقه وایو ټاکل شوی نه ده چې تل به په امن کې وي. هغه فقط یو قفس ده. هغه قفس ته چې آرام مو په غوږو کې درته دا زمزمه کوي همدلته پاتې شي، خطر په غاړه مه اخلئ، همدا ځای درته غوره دی. مګر رښتیا درته وایم هغه اواز ستا د پرمختګ مخه نیسي. غواړئ پوه شئ بریالیتوب له کوم ځایه پیلېږي؟ له هماغه ځای پیلېږي چې نور د راحتۍ احساس نه کوئ. هغه نقطه چې زړه مو لړزیږي او بدن مو یخ وي، اما د زړه په تل کې مو یو شی وایي مخکې لاړ شه. د امن منطقه په ظاهر کې امن ښکاري، اما رښتیا دا ده چې د خوبونو پرمختګ غله مو ده. تر اوسه مو فکر کړی ولې پرمختګ ستونزمن دی؟ ځکه زموږ ذهن په پیژندل شوي څیزونو پسې وي، له تغییر سره ډیره لیوالتیا نه لري. اما هر کله چې یو قدم له دغې نقطې د باندې ږدي، مغز مو پلان جوړونه پیل کوي، دا ځل د بریا لپاره. غواړئ تغییر وکړئ؟ نن هغه رزق چې تل ستا د شاتګ لامل شوی و په غاړه واخله. یو تصمیم، یوه خبره، یو ګام. هغه کار چې تل مو ترې تېښته کړې، ځکه دقیقاً همدا واړه ګامونه او کارونه دي چې ستا د ذهن قلف شوي زنځیرونه ماتوي. یو ورځ به ګوري چې نه تنها له خپلې د امن له منطقې راوتلي یاست، بلکې له منځه به مو وړي وي. نو بیا مو له ځانه وپوښتئ حاضر یاست چې نور په کم راضي اوسئ؟ حاضر یې چې د ناپېژندل شوي په طرف ورشئ او خپل هغه حقیقي ځان مو جوړ کړئ.